زرداد زوی ټلیفون دی. الو سلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. سلام مسجو څنګه بابا خیریت شه جوړ یې؟ شکر دې ته شه د الله احسان شکر بابا. ما ویلې ها ما 6000 روپۍ پریزي پیسې په اکاونټ درستولې دي و او بس میسج درځي یا پیسې ولا ورسه و میسج وشکارا کا پیسې زرا واخه شه پیسې ولا ورس و اسامه ده ټیک ده بیا ما زلما سره الوکه بابا. اسامه ده زوی بس پیسې راو بس بیا تا درکو. صحیح ده ټیک دی بابا. ټیک ده صحیح سید الله دې ودان کوي. صحیح ده مهرباني. شکر دې الحمدلله. بس ازوی پیسې راوستولې الله دې روغ رمې لري الله دې په سر شي ډېر ښه کور شي نه نو ځم بس د پیسې را باسم کور ته به سودا پرېس. السلام علیکم زوی. وعلیکم السلام جساب سره مس خیر څه دې شي جوړ خیر شکر جساب شه تی دا ایزي پیسې را باسي هو جساب را باسي مش دا غزما زوی د کراچۍ څخه زما پر اکاونټ باندې 6000 روپۍ راستولې دي دا به نه راو بس وستې را باسم جساب دا دی واخ راغلی دی هو جساب 6000 روپۍ راغلی. حاجی صاحب وسبه وسبه جساب کور دی ودان الله دې عزت وکړي. حاجی صاحب 1500 روپۍ مش کاټو ما د استاد سپینجی خیال وساتئ ا بس 400 روپۍ مې زکات کې بدانو حساب یې سیت کور ودان کور ودان جساب صحیح صحیح ټیک مننه کور ودان الله دې عزت وکړي. ها ورځا جساب ما خپل کار وېستي او زرداد دی اوره بابا والو چالو زه شوی ته څنګه بابا خیریت دی؟ شکر دې ته شه جوړه خیر دی بابا. ما پیسې درستول دي 1000 روپۍ و زه ډېر تاجلمن یم بس ما خالي ازي پیسې ولاله ورسه میسج ښکاره کړم پیسې درکې 4 روپۍ راستولې دي 10,000 بابا. ابا سم د زم په بازار کې و دستي ورځم بس پیسې ولا پیسې براو بس صحیح ده بس بیا ما سره الوکه صحیح ده سم د زوی سم صحیح ده ټیک یا مرز. السلام علیکم زوی. وعلیکم السلام حاجی صاحب سره خیرات شه جوړه شکر خیر. زما زوی 1000 روپۍ ما پر اکاونټ راستولې تا خوراک ایزي پیسې اکاونټ حاجی صاحب اکاونټ کې ورپیم نشته ته دا وګوره هیڅ یو ورپیم کې نشته هو لا دا خبر پیم نشته ته زما زوی ته ټلیفون وکړم ما خلا وخت راځي چې چیش او زرداده واورم بابا څنګه خیریت دی؟ شکر دې ته شه خیر خیریت شکر. زه تعال ما 1000 روپۍ درستولې دي دلته ما په اکاونټ کې ورپیم نشته یا بابا ما 1000 روپۍ درواستولې نو دلته په اکاونټ کې نشته نو یا بابا ما 1000 روپۍ سیټان راواسي هغه ما تعالی درواستول زه دلته ما پیسې ولا ته مشکاره کاغه ستا په اکاونټ پیسې نس ما په خپل وکتل هم نشته کې الله کا بابا نه ګورځ دا څنګه کار سوي والله بس چک ته صحیح ده زه صحیح ده ټیک والله ما خل ما د زوی څخه غلطي سوې ده کچیش دغه ما پیسې در لېږلې دي ورته په اکاونټ کې ورکم نشته الله کدا بیا اوس نوې پروډکټ چل سوی دي کچیش الله پاک زموږ د غریبانو پر سر تکلیف نه درکې ورور مهرباني ورور ما ان شاء الله نماز ورځه جساب ستا کوي د زما خوښه په یاد 6000 روپۍ تیر میاشت تاسو راستولې هغه معتاده درکې 1000 روپۍ په هغه ور ما ستا په اکاونټ پور وکي اوس دا 1000 روپۍ تاسو راستولې وي هغه قرار سره براله خو لیکن د زی پیسې اکاونټ لاله او تا ته یو شی نو در پات او ما ماخر زرداد بولی څنګه کار من سره وکي د 1000 روپۍ چې نامه څنګه در ولا غولا موجه ماخر پیسې ولا بول دار کم خلونی پر راس لکتي. السلام علیکم ملګرو دا کوم میسج چې مونږ جوړ کړی دا په حقیقت سره وز دا فراډ چل سوی دی ایزي پیسې اکاونټ والا چې ورسې چې بچا ایزي پیسې درستولې چې موبایل ورکې د سپی په اکاونټ کې پور وکي چې دوه واره پیسې راشي ایزي پیسې والا ستې دا اکاونټ پور سوای خو ستې په اکاونټ کې یو شی نسبت ډیر پام کوی دا نوې فراډ راوتلې دي تاسو مشته په علاقې کې دغه پیسې والا مشته ولې دا فراډونه چل سوی دي دا میسج مر جوړ کړي دا کور ودان چې مشته اطلاع راکړه او دا میسج مر ته پرې ورسې او وستې دا کار دی مر میسج جوړ کړي ته مخته سره شیر کړي چې یو بل پښتون ور یو بل مسلمان د دا واقعي څخه بچاو شي او د تاوان څخه بچاو شي چې هر ځای ژوندۍ اوسي. السلام علیکم.